مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکلې ده، و یو ښځه یو سړی ناستو روټۍ خوړله او د دې ښځې او د دې خاوند یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه وه یو بل سره، او مالدار و دا سړی، ښځه مالداره و خاوند یې مالدار و. دومره دا خاوند مالدار و چې هغه زمانه کې ګډې چیلې اوښان دا ډېر لوی مال و، بلا ګډې وي، بلا اوښان و، چیلې وې، ځمکې وې، غلامانو، نوکرانو، د عیش عشرت زندګي تېروله. چې دواړو روټۍ خوړله دې کې یو سړی راغی، یو سوالګری، او د بار نه اواز وکړه، وی د خدای په نوم خیر راکې. اوس هم دا سوالګری چې سوال کوي دی د خدای دا نوم واسطه کوي، د خدای په نوم سوال خیر راکې. دې ښځې روټۍ راواغېسته چې مونږ خو روټۍ تاسې هم ناست یو، او د ښه د سوالګرې راغی نو لږه ترکارې او روټۍ په لیټ کې ورکوم چې دا غریب بمنار نه وري وږي به چې وله ورکم. دا خاون ورته څه کې؟ وی سوالګرې اواز وکړه دا روټۍ ترکاري وله ورکوم. وی کېنه ولې وله ورکې؟ مال زما دې ته خیرات کې. دا ښځه ورته وایي چې یو خو سړی میلمه دی، مسافر دی، دله دې ګټي که نه؟ دا ښځه ورته وایي ګوره د خدای نوم یې واغېست، تا ونه رېدل، لومبې هغه د الله نوم واغېست چې د خدای په نوم ډوډۍ راکې، وږیم خیرات راکې. وی خپل کار به کوي، د خدای هغه نوم ته یې په ښه نظر ونه کتل او سوالګر یې ورټه. ځه وایي چغې مه وه. حالانکه قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اما السائل فلا تنهر، سوالګرې به نه رټې. څه پته لګي نن دې تا ته سوال ته ولاړ دی که سبا تا خدای د هغه در کې ودرئ. هم د خدای بنده او تم د خدای بنده، تاله هم خدای لاس پې در کړي دی، هغه هم خدای لاس پې ور کړي دي. نو نن تا ولاړ دی که سبا تا د هغه در کې ودرئ، یا د هغه په در کې نه د بل چا په در کې دی ودرئ، او یا چې اسم نه د خدای در کې خو مونږ ودرېږو که سبا به الله تا ته مویي ښه زما یو بنده راغی او تا نه غوښتنه وکړه، روزي ده نه وغوښته، او ما ډوډۍ در کړې وه، ما روزي در کړې وه، او تا هغه ورټو، ته ما نو څنګه سوال کې؟ تا ته محتاج و، پکار ده چې تا والا حاجت پوره کړی وي. نو چې تا د هغې محتاج حاجت پوره نه که او رزق ما در کړی و، زما مال کې دې ولې پوره نه که، نو زه ستا حاجت نه پوره کوم. اما السائل فلا تنهر، سوالګرې راټه ما که ډېر شومې نه ورکې نو اسم ورته مه وایه، یا ورته دعا کوئ خدای دې وبخه، رټل به نه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته تشریف یوړه، چې کور ته لاړ بیبي ته یې ویې څه د خوراک شته؟ وی او د الله رسوله لږه غوښه چې اروړې وه هغه مې دله ساتلې ده، تاخچه کې پرته ده. دا دی چې ښه خوراک به بیبیانو له چا راولېږه یا حضور پاک مبارک له نام به له بیبیانو ساته. دا بیبي ورله تاخچې ته هغه خوراک پسې چې ورله ویې کتل تاخچه کې خوراک نشته، کاڼی پروت دی، سپینه بکره پرته ده. حیرانه شوه، وی د الله رسوله دا خو چې هغه غوښه راوړې وه ما په خپل لاس دې تاخچه کې کېښوده، هغه غوښه خو اوس نشته، د هغې په ځای خو سپینه بکره کاڼی پروت دی. حیرانه شوه، وی څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی یاره یو چل خو مې کړی دی. وی سوالګرې راغی او سوال یې وکړه، اواز یې وکړه خیر راوړی د خدای په نوم. نو ما له کېده چې وله ورکم، خو بیا مې ویره دې سوالګري لی نه ورکوم، پرېږده د دواړو جهانو مبارک سردار به وږي دا خوراک به هغه له ورکم. نو صرف ستا د خاطره مې پرېښود او سوالګري له مې ورنه که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا حقه غوښه و د سوالګري حق و، تا ورنه که خدای ته دله کاڼی جوړ کړ. اوس مونږ چې دا کمې زمونږ د خوراک نه خو خدای کاڼي نه جوړوي، خو دننه په وجود کې یې راله کاڼي جوړ کړي دي، زړی راله د کاڼي کړی دی. مونږ پردي حقونه خورو، زړه د کاڼي دی. د سوالګري حق و غوښه نو په کاڼي بدل شو. دې نه علما هم دقه معلوموي چې څوک پردي حق خوري د کاڼي خوري، دې پردی حق خوري، د ده په زړه به د کاڼي په شانتي، د کاڼي په شان سخت به وي، زړه کې به یې نرمي نه، نه به د خدای د یارې جړا ورځي،
او نه به خدای ته دې مایل کېږي او نه به یې د سترګې نه اوښکه بهیږي. ولې؟ زړه نرم نه دی، زړه کلک دی. ولې کلک دی؟ ځکه د سوالګري حق، د بچی حق، د رور حق، د ګاونډي حق، د مسکین حق، د فقیر حق، د یتیم حق دا مونږ خورو او مونږ پې فخر کوو. او یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه. بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي وی د الله رسوله یو ناشنا خبره درته کوم. وی عایشې وایه. وی اوس یو ښځه راله بوډۍ دوه لوڼه وی ورسره او سوال یې کاو. وی سوال د خدای په نوم څه شی راله راکړه. نو وی ما سره صرف یوه کجوره پرته وه بل څه نو. نو ما هغه کجوره په مین نیمه کړه. کجوره مې هغه سوالګرې له ورکړه یو ونه بل څه نو. چې مې والا ورکړه د الله رسوله نو هغه ښځې کجوره په مین نیمه کړه. نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بلې له او په خپله یې څه خوراک ونه کړه. بهر کې هغه ښځه خاوند ناست و مالداران دي او ښځې وی ما خیرات ورکوه خاوند مې مه ورکوه. ما وی د خدای نوم یې واخیستو خپل کار به کوي. ګوره د الله د نوم هته کې وکړه. ښځه وی چې بس ما خاوند مال و چې هغه وی مه ورکوه د خدای په نوم یې مه ورکوه. نو ما څه کړی وی کنجوسو. وی ژوندم تېرېده دا خاوند را سره پس معمولي خبره روان شو کبرجنو چې روان شو څنګ مال یې طلاق راکړه. چې طلاق یې راکړه ډېره ښه شوه. د لاړم پلار کره چې پلار کره لاړم عدت مې تېر شو نو بل لرې یو بل کلي و هلته چا وغوښتم نو بل چا سره مې نکاح وکړه. هغه خاوند د ده نه ښه خاوند وخته. دیم مالدارو اره ده نه زیات مالدارو. دیم خشتو اره ده نه زیات خشتو. د ده اخلاق خراب و د هغه اخلاق خشتو. دی شوم بخیلو هغه سخیو. نو ټیک ده چې زه خوشحاله وم چې د لومبي خپه وم چې د لومبي خاوند طلاق راکړه خو چې دا دویم راته د هغه نه ښه خاوند بلو چې نو خوشحاله شو. و یو ځل د خپل دویم خاوند سره ناست یم ډوډۍ خورم. یو سوالګري سوال وکړه په دروازه یې اواز وکړه چې خیر راوړی د خدای په نوم. نو ما فورا زه خو سخي وم د مخکې نه خاوند نه تپوس وکړه چې که دې خوښه یې دې سړي له به یو نوړی روټۍ ورکړو ځکه د خدای په نوم یې سوال وکړه. او تپوس مې ځکه وکړه چې هغه مخکني خاوند خو رټلی وم. خاوند مې ویله شابه زر وله ورکه یو نوړی مه ورکوه غونډه روټۍ او ترکاري وله ورکه ولې د خدای نوم یې راته واخېسته. نو ما ډېر خوشحاله شم چې خدای هغه خاوند و دام خاوند دی. زر مې پلیټ کې ترکاري واچوله. ما خو مخکې نه م شوق و خاوند مې راته زر پې د پاسه غوښې واچولې او روټۍ مې راواغېسته او خاوند مې وویل شابه زر وله یو څه. مسکین دی غریب دی خدای ښه د کم ځای نه به راغلي. وی چې ورلمه روټۍ مې وله ورکړه او سړي ته مې وکتل حیران شو. چې واپس رالم او کار مې بدل و خاوند راته وی ولې مې چې خاوند یو ناشنا شی مې ولیده. څه دې ولیدل؟ وی چې دا سوال یې کو دا خو زما هغه زوړ خاوند و د خو هغه بلا وه او په ډېر څښا جامه په څښا شکل او څښا پیزار کې او ما خو وله سوال ورکړه ویې جړل. روټۍ مې وله ورکړه دا خو هغه و هغه ظالم خو ډېر مالدار و. دا څه چلو شو همقه دی او د جایداد خاوند د اوښانو ګډو چیلو د مریانو غلامانو خاوند او د کورونو خاوند خو سوال کوي. دا خو هغه خاوند دی زما. وی ما ورته وی چې یاره اوس دا دې سوال کوي او سړیا یو ځل یو سړی راغلی و زه د ده په نکاح کې وم ستا نه مخکې او هغه سړي سوال کړی و د خدای په نوم او ده ما ته وی مه ورکوه. وی ما ته مې خاوند وی چې یو ناشنا درته بله وویمه تا خو هم ناشنا وي زه درته ناشنا ویم. مې چې او ووایه وی چې هغه سوال د نه چا کړی و او ستا د خدای نوم یې راته اخیستی و او ستا دې خاوند تا ته وی چې مه ورکوه زومه. ما ستاسو آواز اورېده ازو د خدای په نوم هغه ورنه کړه دی بل په خدای په نوم غوښتنه وکړه نو خدای پاک انقلاب راولي که نه راولي. اما السائل فلا تنهر. سوالګري د خدای په نوم اواز وکړه هغه نه خدای څه شی جوړ کړ. دا مال نه هم خدای خلاص کړ دغه ځمکو نه هم خدای خلاص کړ دا کورونو نه غلامانو ویندو نه هم خدای خلاص کړ او دی بل نه خدای ورکړه او حق خدای راوست د په در کې ودراو.
تا خو نه ورکوله، اوس دله دې درکوي که نه درکوي، غواړئ که نه غواړئ. د مارونو رزق د خدای په لاس کې دی، ژوند د خدای په لاس کې دی، عزت د خدای په لاس کې دی. دا هر څه د خدای دي، مونږ له را کړي دي. قسم دی مونږ د دې مالونو صرف سوداګري سوکۍ کوو، دا خو د خدای دي، زمونږ خو نه دي. د دې بچي خو زه صرف سوکۍ کوم، باقي دا خو د خدای دی. ولې د خدای دی؟ که دنې راناخلي زما پکې څه اختیار شته؟ دا چې زما کم وجود دی او دا کمه سا ده او زه اخلم راخلم، او دا کم وجود ده څونه منډې تړلی وام، جامیم ولالم، پیزارم دی وجود لالم، کوټم دی وجود له جوړو، منډم د دې وجود د افادت دپاره کوم. رښتیا ووایه دا زما دی که د خدای دی؟ چې نن خدای درنه اخلي دا خپله سو دا خپل وجود، والله که ځان ټینګ کې ماښام به اعلان وشي 4:30 بجې جنازه او مقبرې ته رسوی.